بس په دې باندې و چې ګوري تاسو د کابل حکومت ته اداره وای ټوله نړۍ په رسمیاتو باندې پیژني په ټوله نړۍ کې زمونږ بیرغ په رسمیاتو پیژندل شوی ده. آیا تاسو غواړئ زمونږ دا بیرغ کته کې بیرته به دا سپین بیرغ زیږوئ؟ مبینه ته ورک شه ته اخواشه مبینه ته ورک شه ته خو بیا راغلی کینه الله دا خبرې مه کوه زه کوربه یم د دې لایف تښته مه مبینه تا نه یو پوښتنه لرم مبینه تا نه یو پوښتنه قاری صاحب مهرباني وکړئ ګوره قاری باس نه مه تښته زه پوهېږم چې ته له باس نه تښتې ته له باس نه تښتې هدف دا وي چې د بحث خراب کړي د هسې جنجال جوړ کړي ګوره ما هم درنه کړې وه ما هم درنه کړې وه زه د هغه نه تښتم پیغام قاري صاحب دا بل ورځ هم تښتېدلی و قاري صاحب دنه مې بل ورځ یو پوښتنه کړې وه وروره دا تښتېدلی و قاري صاحب ما ته ویلې وه اسلام تعریف کا ما ورته ویل ته سوسیال تعریف که زه به درته اسلام تعریف کړم اوس هم درته وایم زه به سوسیال تعریف کوم ته اسلام تعریف که راځه قاری صاحب مهرباني وکړئ موږ تاسې دا بحث 9,000 کسان ګوري د خلکو شوق دا ده چې موږ تاسې نه معقولې خبرې واوري د موږ تاسې نه دغه سپکې سپورې یا ما ته باید دلیله خبرې وانه وري ګوره ما ته دوه په دوه وغږېږو بل ورځ ما ته یو طالب ویلې په مسنجر کې ډېر ښه بحث د موږ تاسې د لایف قاري صاحب بل ورځ یو طالب په مسنجر کې ډېر ښه بحث راسره وکړ هغه ما ته ویلې چې تاسې زموږ په مشرانو ته ولې توهین کوئ ما ورته ویلې نو ته خو وګوره زه چې یا لایف راځم یا یو پوسټ کومه یا یو لیکنه کومه ستا ملا د تا قاري د تا مفتي ګوره یو عام سړی که ښکنځلې وکړي خو موږ وایو زه هغه دې نه ده خبر چې سباب المسلم فسوق نو ته خو ملا یې ته خو په دې باندې خبرې نو هغه بیا مې ورته ویلې ماخذه یو مثال به دې همدا مبین درته درکړمه صحیح ده هغه ویلې وایي زموږ په طالبانو کې مبین چې ده وایي دا د طالبانو په قلمجار مشهور ده وایي دا بیا عقل ده ګوره قاریسا ما لمانه چې د تاسو کوم جای سوځي هغه ما ته معلوم ده قسم مې دې په خدای دا د ما سکون او چې د تاسو خولې ماتې سولې موضوع ته راسه کنې زه قاري صاحب کټ کوم ما او تا خبرې کوو مبین صاحب تاسې مهرباني وکړئ مبین صاحب قاری صاحب ګوره مبین ورور چې دا موږ مبارز ده د موږ ملګری ده او د دغه هغه خلکو چې هغه موږ ته کنځل کوي سپکې سپورې وایي واقعیت دا دی چې هغوی د ده نه سخت سوځي او سخت ترې په تکلیف دي مبین صاحب د موږ یو مبارز ده خو خپلې موضوع ته به راشو خپلې موضوع ته به راشو خو ستا قاري صاحب موضوع ته راځو زما پوښتنه تا نه دا وه چې وروره دغه موضوعاتو نه تېرېږو راځو خپل اصلي موضوع ته معروف ده او په ټوله نړۍ په رسمیاتو پیژندل شوی دا به کته کوئ سپین پورته کوئ دا ولس ته د منلو نه ده دا ولس ته د منلو ده آیا تاسې به همدا کار کوئ وګورئ قاري صاحب یو د بیرغ د پورته کولو موضوع ده د بیرغ د پورته کولو موضوع د اسلامي امارت جواب در کوم قاری صاحب ما ته لږ وخت راکوي یو بل ته به وخت ورکوه اول ته خبرې کوه سوال مطرح کوه بیا به زه ځواب در کوم بیا چې کله زما سوال وخت زه به سوال کوم ته به ځواب راکوي که ما سره سوال نه و ته به سوالونه کوي زه ځواب در کوم خو په نوبت چې خبرې وکړو دا خلک زما ورته لایف ګوري دا خلک مایوسه نه شي او دا خلک داسې یو فکر ونه کوي چې دا څوک سره لګیا دی او څه سره وایي زه ورته باید معقولې او نرمې پستې خبرې وکړو سره په متقابل احترام وغږېږو سره یو بل ته اول خو د بیرغ خبره ده ګوره اسلامي امارت بین الاقوامي مذاکراتو کې دغه مسایل څیړي اسلامي امارت اوسه پورې نه دی ویلي چې ستا بیرغ پورته کوم ټیټوم خپل پورته کوم یا خپل پورته کوم ټیټوم ستا پورته کوم دا د بیرغ خبرې دغه د بین الاقوامي مذاکراتو موضوعات دي بین الاقوامي مذاکراتو کې په دې باندې افغانان خبرې کوي اسلامي امارت امریکایانو ته هم دا حق نه و ورکړی چې په داخلي موضوعاتو دوی سره وغږېږي هغه موضوعات چې هغه په افغانانو پورې تړلي دي پاتې شو تاسې وویل چې دغه بیرغ یا دغه د کابل ادارې چې موږ بولو دا نړۍ په رسمیت پیژني ګورئ اول خو د یوه نظام د مشروعیت دپاره د نړۍ رسمیت پیژندنه معیار نه ده د یوه نظام د مشروعیت دپاره ډېر شیان لازم دي چې باید هغه نظام یې ولري زه به یې تاسو ته لنډ او ساده مثال ووایم دغه اشرف غني چې کله ځان بریالی اعلان کړو په د انتخاباتو کې هغه د ټاکنو کمیسیون دی بریالی اعلان کړو تر هغې وخته پورې چې کله د امریکایانو او د اشرف غني په منځ کې یوه معامله منځ ته راتله یوه معامله کېده تر هغې وخته پورې د ځان مشروع ولسمشر باله د دې هېواد ولې په نړۍ کې یوه هېواد هم حتی په خپله امریکایانو هم دی د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پېژندو نو که چېرته د نړۍ
رسمیت پیژندنه د یوه هیواد د مشروعیت دپاره معیار وي، نو دا سړی دا یوه میاشت چې په دې چوکۍ ناست و دا په کوم مشروعیت په دې چوکۍ ناست و؟ زه وایم چې د نړۍ رسمیت پیژندنه معیار نه ده. زه تاسو ته بل یو ساده مثال درکوم. په هغه کې په امریکې سره په څنګ کې د هیواد نوم زما نه ذهن نه لاړو، چې د امریکایانو د روسانو په خپل منځ کې لانجه ده. وینزویلا خدای وینزویلا په وینزویلا کې لانجه ده. وینزویلا کې امریکایان یو سړی په رسمیت پیژني، روسان، او دې طرف ته نور نړۍ بل سړی په رسمیت پیژني. روسان د یو چا سره ولاړ دي په رسمیت پیژني، روسیا ده او چین ده او دغه ټول هیوادونه دا د یو چا سره ولاړ دي. امریکایانو د ناټو غړي هیوادونه د بل چا سره په څنګ کې ولاړ دي.